دوستانو نن موږ دا زده کوو چې په واتس اپ باندې موږ لاک څنګه لګو بغیر د اپلیکیشن د انسټالیشن نه هم ستا په دغه واتس اپ کې لاک موجود دی خو ډېرو خلکو ته د هغې پته نشته. نن به تاسو ته ښیم چې په واتس اپ باندې موږ لاک څنګه لګو. د هر چا سره واتس اپ شته. واتس اپ داسې یو اپ دی چې د هر چا ضرورت دی. په دې کې به ستا پرسنل تصویران وي، په دې کې به ستا پرس څیزونه وي او ته نه غواړې چې زما واتس اپ بل څوک چیک کړي یا زما واتس اپ بل څوک واخلي، ستا وړوکی ورور یې واخلي، ستا په کور کې نور څوک ستا نه واخلي. نو ته خپل واتس اپ سیو کولی شي، په دې باندې ته یو کوډ لګولی شي، یو لاک ته په دې باندې لګولی شي ډېر په اسانه طریقې سره. اوس به تاسو ته انشاءالله نمبر په نمبر باندې ښیم. راځئ چې د موبایل سکرین ته چې په واتس اپ باندې به لاک څنګه لګوو. ښه دوستانو موږ راغلو د خپل موبایل سکرین ته. اوس به موږ دلته کې زده کوو چې په واتس اپ باندې به لاک څنګه لګوو. اوس که ستا په موبایل کې د فنګر پرنټ او د فیس لاک ضرورت وي او که نه وي، دا په دې کې الاؤډ وي او که نه وي، دا سپورټ کوي او که نه سپورټ کوي، خو ستا په واتس اپ باندې به لاک ضرور لګي. که ستا موبایل آیفون وي او که ستا موبایل انډرایډ فون وي، خو چې دی واتس اپ سپورټ کوو، واتس اپ پکې کار کوو، نو په دې واتس اپ باندې به لاک لازمي لګي. دوستانو ویډیو په میز کې سکپ کوئ، ما ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې په طریقه باندې پوه شئ. د ټول نه مخکې موږ لاړ شو خپل واتس اپ ایپ ته. موږ چې کله دې واتس اپ ایپ ته راشو نو بیا به تاسو ته په دې اخرې په دې ګوټ کې دا درې ټاکې ښکاري، دا 3 ډاټ به تاسو ته ښکاري. په دې باندې به تاسو کلیک ونیسئ. چې کله تاسو په 3 ډاټ باندې کلیک ونیسئ نو د دې نه پس به تاسو ته داسې یو 3 نور انټرفیس کولاو شي. په دې کې بیا تاسو په دې لاس کې په سیټینګ باندې به تاسو کلیک ونیسئ. د کلیک نه پس بیا تاسو په اکاونټ باندې کلیک کړئ او د اکاونټ نه پس بیا تاسو په 2 سټیپ ویریفیکیشن باندې کلیک ونیسئ. کله تاسو په 2 سټیپ ویریفیکیشن باندې کلیک ونیسئ نو بیا به تاسو ته داسې انټرفیس راشي. په دې کې به تاسو په لاس کې په انیبل باندې کلیک ونیسئ. چې کله تاسو دا انیبل کړئ نو بیا به تاسو نه پاسورډ غواړي. دې بیا تاسو خپل مرزي یو پاسورډ جوړ کړئ. که هر څه پاسورډ تاسو ورکوئ، دا پاسورډ به دې تاسو ورکړئ. اوس د ګور 1 2 3 4 5 6 ما ووالو، بیا به نیکسټ کوئ. دوباره به دا پاسورډ بیا ورکړئ 1 2 3 4 5 6. د شپږ انچو پاسورډ به تاسو ورکوئ. د دې نه پس تاسو نه غواړئ د ایمیل نمبر، ستاسو چې کوم ایمیل وي یا ستاسو جیمیل وي نو تاسو به هغه جیمیل اکاونټ په دې ځای کې انټر کړئ. د دې فایده دا ده چې ستاسو نه پاسورډ ډېر شي نو بیا به تاسو په دې خپل جیمیل سره د خپل واتس اپ کوله وهلی شئ. صحیح ده. او که تاسو نه غواړئ چې نه جیمیل نه ورکړو نو بیا به تاسو په دې سکپ باندې کلیک ونیسئ. او نه موږ خپل جیمیل به دلته کې اوس څه کوو، انټر کوو. که چېرې بیا زموږ د پاسورډ ډېر شي نو موږ بیا پر خپل جیمیل باندې هغه ریکور کولی شو. اوس به دوباره تصدیق دپاره بیا خپل ایمیل ووایئ. کله تاسو دوباره خپل ایمیل کنفرم کړئ نو بیا به تاسو لاندې پر سیو باندې کلیک ونیسئ. چې کله تاسو دلته کې دا سیو کړئ نو بیا به ستاسو سره چې کوم ستاسو 2 سټیپ ویریفیکیشن دی، ستاسو پاسورډ دی، هغه به ستاسو سره سیو شي، بلکې ستاسو سره به هغه ولګېږي. اخر کې به تاسو لاندې پر ډن باندې کلیک ونیسئ. چې کله تاسو په ډن باندې کلیک ونیسئ نو ستاسو چې کوم پین دی هغه بالکل په کامیابۍ سره ولګېدو. اوس پر دې ځای نه موږ واپس لاړ شو، بیک به لاړ شو. چې بیک لاړ شو ګوره موږ څه شی کوو، چې کله موږ خپل واتس اپ آن کړو دوباره نو دا به ستاسو نه هماغه پین غواړي کوم چې تاسو ورکړی وو. چې دا پین تاسو نه یې ورکړی نو ستاسو واتس اپ به هېڅ چاته هم نه کولاویږي. په دې کې څوک ګوتې نه شي ولی، نه څوک میسج کولی شي، نه په دې کې څوک د چا میسج کتلی شي. دوستانو دا ډېره بهترین طریقه ده ما ستاسو سره شیر کړه، خاص کر د فیملي لپاره. ځکه چې په کورونو کې زیاتره د زنانو موبایل ماشومان اخلي او ماشومان چې کله نه کله په موبایل کې ګډې وډې ګوتې وهي، واتس اپ ته لاړ شي، په واتس اپ باندې چاته هم څه نه څه میسج لیږي یا چاته څه څیز لیږي، یا اکثر د دې نه چې په فیملي په موبایل کې یا تصویران وي یا هر څه وي پرایویټ څیزونه وي نو هغه اکثر بل چا ته منتقل کېږي د ماشومانو د وجې نه. ویلکم بیک دوستانو، تاسو زده کړه چې په واتس اپ باندې به لاک څنګه زده کوو. انشاءالله نوې به تاسو ته نور هم داسې ویډیوګانې راوړو د واتس اپ په باره کې، د فیسبوک په باره کې، د یوټیوب په باره کې، او نور تاسو ته به انشاءالله ډېر سکل موږ زده کوو او تاسو ته به درښایو. موږ مقصد صرف او صرف ستاسو پوهه ده. که چا زموږ د واسه پورې چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. خواته سره غنټۍ د بټن وموهئ چې زموږ راتلونکي کلاسونه، زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته در ورسېږي. انشاءالله د بلې ویډیو پورې اجازت راکوئ. د الله په امان.